بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری عزیز سیفي. امید ده چې تاسو به ښه یې. ملګرو ما نن ستاسو دپاره یو نوې ویډیو راوړې ده. په دې ویډیو کې موږ زده کوو چې موږ به ځان له د خپل فیسبوک نه، د ټیک ټاک نه یا د یوټیوب نه یا داسې نور هر یو پلیټفارم چې موږ استعمالوو چې د هغې نه به موږ ویډیو څنګه ډاونلوډ کوو. ملګرو ډېر ملګري د ویډیو ډاونلوډ کولو شوقین وي، خو هغوی اکثر د پلی سټور نه ځان له یو سافټویر ډاونلوډ کړي چې په هغې باندې ویډیوګانې ډاونلوډ کوي. خو چونکې هغه یو داسې سافټویر وي چې هغه صرف یا د یو پلیټفارم نه ویډیو ډاونلوډ کولی شي، لکه مثال په طور هغه په پلی سټور کې ورکړي یوټیوب ډاونلوډر، نو هغه بیا صرف د یوټیوب نه ویډیوګانې ډاونلوډ کوي، او یا د فیسبوک دپاره جدا یو سافټویر را ډاونلوډ کړي، هغه د فیسبوک نه جدا ویډیوګانې را ډاونلوډ کوي. نو بالکل ملګرو زه تاسو ته نن یو داسې سافټویر ښیم چې هغه به صرف یو سافټویر تاسو خپل موبایل ته وکئ، او په هغه سافټویر کې به تاسو هم د یوټیوب نه، هم د فیسبوک نه، هم د ټیک ټاک نه، او داسې د هر قسم پلیټفارم نه یا تاسو سره یو لینک موجود وي، نو په هغې نه به تاسو ویډیو را ډاونلوډ کولی شئ، او ډېر په اسانه طریقه او ډېر فاسټر ډاونلوډ به کوي، چې ډېر زر به تاسو ته ویډیو ډاونلوډ کوي. نو راځئ ملګرو چې زده کړو د ویډمیټ په باره کې. تاسو به د ویډمیټ نوم لیدلی وي په پلی سټور کې، خو دا هغه ویډمیټ نه دی کوم چې په پلی سټور کې موجود وي. دا سافټویر چې دی نو دا په پلی سټور کې نشتی. د دې لینک تاسو دپاره ما په ویډیو کې لاندې ورکړی دی. د ویډیو نه لاندې وګورئ، تاسو له ما لینک ورکړی دی. دغه لینک باندې سیمپلی کلیک کوئ او دغه سافټویر به تاسو د خپل دغه نه را ډاونلوډ کوئ. څنګه به یې را ډاونلوډ کوئ د هغې طریقه درته زه ښیم. ما چې کوم لینک تاسو ته درکړی دی په دې جوړ باندې تاسو سره لاندې یو لینک پروت دی. دا لینک چې دی تاسو په دې کې دا کوم شین لینک چې دی په دې باندې داسې ګوته ټینګه کوئ، کلیک به کوئ، صرف ګوته به پرې ټینګه کوئ. تاسو سره به لینک کاپي راوړئ. کله چې تاسو دې ځای نه دا لینک ته ځان سره کاپي کوئ، تاسو به لاړ شئ د خپل موبایل ګوګل کروم ته. د خپل موبایل ګوګل کروم چې تاسو څنګه کولاو کوئ، او تاسو په سر باندې دا کوم سرچ بار چې تاسو سره ښایي په دې کې تاسو داسې ګوته ټینګه کوئ، دلته کې به تاسو سره راوړئ پیسټ. تاسو به دا لینک دلته کې پیسټ کوئ. کله چې تاسو دلته کې پیسټ کوئ، سرچ باندې به کلیک کوئ، گو باندې به کلیک کوئ، او تاسو سره به یو نوی پیج کولاو شي. تاسو به دا د دې ځای نه را ډاونلوډ کوئ. دلته کې چې کله تاسو سره دا پیج کولاو شي، تاسو سره په دې ځای کې لاندې راوړئ اوپن. کله چې دا اوپن تاسو سره دلته کې دا ډاونلوډ راوړو ډاونلوډ، خو دا په دې باندې به نه کلیک کوئ. تاسو به سیمپلی په دې اوپن باندې کلیک کوئ. تاسو چې کله په اوپن باندې کلیک کوئ، تاسو سره به دلته کې داسې یو اپشن راشي. دلته کې تاسو ته وایي چې ډاونلوډ فار اینډرایډ. تاسو ویډمیټ چې دی تاسو د اینډرایډ دپاره ډاونلوډ کوئ، نو تاسو اوکې باندې کلیک کوئ. کله چې تاسو په اوکې باندې کلیک کوئ ملګرو، تاسو ته به داسې یو بل پیج کولاو شي. دلته کې لاندې زموږ سره یې راوړو ډاونلوډ. که تاسو سره دا ډاونلوډ راوړو، نو دا کلیک ټو ریسټارټ چې دی تاسو په دې باندې په دوباره باندې کلیک کوئ. دغه شانتې داسې یو اپشن راشي. تاسو ډاونلوډ باندې کلیک کوئ. ډاونلوډ باندې کلیک کوئ، تاسو سره به ډاونلوډینګ شروع شي د فایل، او په لږ ساعت کې به دی تاسو سره ستاسو موبایل ته را ډاونلوډ شي. موږ ځان سره چې کولی شو ډیټیل باندې موږ کلیک کړو، موږ سره دا د دې ډاونلوډینګ چې دی نو هغه شروع دی. دغه زموږ سره ویډمیټ را ډاونلوډ شو، موږ دا راغلی دی. اوس موږ به سیمپلی په دې باندې یو پیر کلیک کړو. داسې چې په دې باندې موږ کلیک کړو، زموږ سره به داسې یو اپشن کولاو شي د پرمیشن سیټینګ چې کوم دی هغه انکناون سورس هغه زموږ سره بني. تاسو به دې سیټینګ باندې کلیک کوئ. انسټالولو د طریقه ده، تاسو سیټینګ باندې کلیک کوئ. دلته کې تاسو سره د انکناون سورس چې کوم دی نو تاسو په دې باندې کلیک کوئ او اوکې به کوئ. دلته به تاسو سره انسټال راوړئ. تاسو په انسټال باندې کلیک کوئ. کله چې تاسو انسټال باندې کلیک کوئ، نو دی به تاسو سره ستاسو موبایل ته انسټال شي. لږ غونډه کې ټایم به واخلي او ستاسو موبایل ته به دی انسټال شي. ها ملګرو، اوس بالکل زموږ موبایل ته دا انسټال شو، او اوس چې دی نو دا موږ دلته کې اوپن یې زموږ سره راواړو. موږ به سیمپلی دی اوپن باندې کلیک کړو. کله چې موږ په اوپن باندې کلیک کړو، زموږ سره ویډمیټ چې دی نو هغه اوس کولاو شو. الاو به کړو. ویډمیټ به تاسو سره په دې شکل باندې کولاو شي. په دې کې اوس زموږ سره دلته کې په اولني نمبر باندې یوټیوب دی، واتساپ دی، او دغه شانتې په دې کې تاسو چې په یو دغه باندې کلیک کوئ، تاسو سره کوم پلیټفارم نه چې تاسو غواړئ د هغې نه تاسو ویډیو را ډاونلوډ کولی شئ. یوټیوب نه، فیسبوک نه، ټیک ټاک نه یا انسټاګرام نه، او دغه شانتې په دې کې مزید نور ډېر دغه دي.
تاسو د هغې نه ویډیو را ډاونلوډ کولی شئ. تاسو فرض که د یوټیوب نه ویډیو را ډاونلوډ کوئ نو یوټیوب باندې تاسو کلیک کوئ، یوټیوب کولاو کوئ. څنګه چې تاسو موبایل کې عام طور باندې یوټیوب کولاویږي هغه شانتې به تاسو سره یوټیوب کولاو شي. دلته کې فرض که تاسو سرچ کوئ یوټیوب کې تاسو یو ویډیو دپاره سرچ وکئ، هغه ویډیو چې دی تاسو سره دلته کې راواړئ. فرض کو دا ویډیو زموږ سره دلته کې راغله، سیمپل تاسو دا ویډیو پلی کوئ. تاسو سره د یوټیوب په طریقه باندې دا ویډیو تاسو ته غږوي او تاسو کله دا ویډیو پلی کوئ نو لاندې تاسو سره دلته کې یو نشان ښیي، دا سور نشان تاسو سره ښیي. تاسو په دې نشان باندې کلیک کوئ او تاسو سره دا ویډیو چې دا نو دا په دوه طریقې باندې را ډاونلوډ کوي. که فرض کو تاسو دا ویډیو ځانه MP3 را ډاونلوډ کوئ چې تصویر پکې نه وي او صرف MP3 فایل را ډاونلوډ کوئ نو تاسو سره MP3 هم را ډاونلوډ کوي. دې ځای کې به تاسو ځان سره یو دا MP3 سلیکټ کوئ او تاسو سره دا په MP3 کې را ډاونلوډ شي. که تاسو ویډیو په MP4 کې را ډاونلوډ کوئ تاسو بس سیمپل تاسو کم سایز کې غواړئ هغه سایز به سلیکټ کوئ او دلته کې به ډاونلوډ باندې کلیک کوئ. دا ویډیو ډېره په تیزۍ سره ستاسو موبایل ته را ډاونلوډ شي. دغه شانتې ملګرو د دې لپاره بله یو طریقه چې ده نو هغه داسې طریقه ده چې که تاسو فرض کو فیسبوک ګورئ خپل او په فیسبوک کې تاسو یو ویډیو خوښه شي، زیات کسان چې هغه فیسبوک استعمالوي، تاسو اوس فیسبوک ګورئ او فیسبوک کې تاسو ته یو ویډیو راشي، مثال په طور باندې دا ویډیو راله او دا ویډیو تاسو غواړئ چې یاره مونږ زه د فیسبوک نه را ډاونلوډ کړم نو د دې نه د را ډاونلوډ کولو اسانه طریقه ده. لاندې زموږ سره دا کوم شیر اپشن چې ورکړی شیر، تاسو سیمپلی په دې شیر باندې کلیک کوئ او لاندې به تاسو سره راشي دا به ویډیو تاسو شیر کوئ نه او تاسو سره لاندې راشي مور اپشن، تاسو په دې مور اپشن باندې کلیک کوئ. کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ نو تاسو سره دې ځای کې د شیر مور شیرینګ دپاره ډیر اپشن کولاو شي لکه واتساپ او داسې. په هغې کې به دلته کې یو دلته کې زموږ سره دا ویډمیټ پروت دي، تاسو به سیمپلی په دې ویډمیټ باندې کلیک کوئ. کله چې تاسو ویډمیټ باندې دا کلیک کوئ او دې ته دا ویډیو شیر شي، دا دې ته شیر کېږي نو صرف دا لینک په دلته کې راشي، کوم لینک چې دی هغه چې دلته کې کولاو شي نو هغه ویډیو کومه چې هلته کې په فیسبوک کې هغه تاسو دلته کې تاسو سره ډاونلوډ اپشن راواړو او اوس دا تاسو د دې ځای نه ډاونلوډ کولی شئ. تاسو دا ویډیو MP3 ډاونلوډ کوئ او که MP4 ډاونلوډ کوئ نو تاسو به سیمپلی په دې MP4 کلیک کوئ، ډاونلوډ به پسې ووهئ او دغه شانتې به دا ټاسک چې دی اوس هغه ویډیو زموږ سره ډاونلوډ شوه. دا ویډیو زموږ سره را ډاونلوډ شو، تاسو دې ځای نه هم پلی کولی شئ، هلته ستاسو ګیلري ته به تلي او هغه ځای نه هم تاسو دا ویډیو پلی کولی شئ. دغه شانتې ملګرو په دې کې په دې ځای نه هم تاسو فیسبوک چلولی شئ، خپل واتساپ ته دې ځای نه کولاولی شئ. په هغې کې کومې ویډیوګانې دي، واتساپ ویډیوګانې خو بهرحال واتساپ نه را ډاونلوډ کېږي او دغه شانتې انسټاګرام، فیسبوک او دغه شانتې په دې کې تاسو د هرې قسم ویډیوګانو دپاره سرچ کولی شئ او د دې ځای نه ویډیو را ډاونلوډ کولی شئ. امید دی ملګرو ستاسو به دا ویډیو خوښه شوي. که ویډیو مو خوښه شوه نو ویډیو لایک کړئ او ما ته کمنټس وکړئ. که زما چینل هم تر اوسه پورې نه سبسکرایب کړی مهرباني وکړئ زما چینل سبسکرایب کړئ او ټلی بټن باندې کلیک کړئ. کومې نورې ویډیوګانې چې زما راځي د هغې نوټیفیکیشن به تاسو ته درځي. د بلې ویډیو پورې په لوی الله مو سپارم. د الله په امان.